د یت ولایت د غواګانو او شیدو فارم لرونکي وایي که چیرې دولت ورته په اړوندو برخو کې سهولتونه برابر او شته خنډونه له منځه یوسي د اړوندو محصولاتو په برخو کې به یې څو برابره زیاتوالی رامنځته شي. تر اوسه په یادو فارمونو کې ترلاسه کیدونکي شیدې په ساده طریقې ترلاسه کیږي او د بسته‌بندۍ کومه عصري فابریکه شتون نه لري. کله وچکالي وي کله قسمه مریضۍ سره مال مخامخ کیږي او دی خپل غریب دی نشي کولای چې د خارج نه واکسین یا نوره دوایي لري چې خپل ملک ته تطبیق کړي. موږ حکومت مالداري اداري خو مالدارۍ ته کومه مخه کړې نه ده. حاجي محمد سلام چې د همدې برخې کاروباري دی وایي چې راوړونکي مالونه دوی ته د لوی لارو د امنیت د نشتوالي له امله قیمته پرېوځي. کله غواوې موټرو ته جېږي کوزې کوم پټک ته راسو راته وایي پیسې راک وسړی دی چیش پیسې وای غواړه مې راکوایه نو یو پټک نه دوه دي تر غزنایه پورې 40-50 روپۍ په یو موټر باندې دا پټکونه وړي. د غواګانو له فارمونو بیا تر خرڅلاو پورې دلته بیا شیدې مستې غوړي او پنیر تر خلکو رسیږي. شفیق انور په یوه فارم کې د ورځې تر 300 لیترو پورې شیدې خرڅلاو ته وړاندې کوي. دی وایي که چیرې د پیکینګ یا بسته‌بندۍ ماشین رامنځته شي په دې سره به د هغو شیدو مستو او نور محصولاتو د خرابوالي مخه ونیول شي چې د مهال یوازې تر یوې ورځې پورې دوام کوي. موږ د پیکینګ ماشین ته ډېر ضرورت دی که نه چې کله پیکینګ ماشین ولګېږي د ډبیو کې بندېږي که نه دې ته یو ډول مواد ورچولی کېږي که نه چې موږ ته دومره شیدې دومره زر نه پاتې کېږي که نه تخه کېږي زر او پیکینګ ماشین چې دی که نه دې ته چې یو ډول مواد ورچوي دا بیا هغه ډیټ یا تاریخ ډېر سوتي او موږ ته بیا خورپېږي نه که نه بل یو سهولت به جوړ شي لږ صفحې به رامنځته شي لږ به عصري شي. هاخوا د کرنې او مالدارۍ چارواکي بیا وایي چې د پیکینګ یا بسته‌بندۍ په برخه کې په راتلونکي کال کې په پلان کې لري چې له پانګوالو سره د ټاکل شوي مالي همکارۍ پر بنیاد فابریکې جوړې کړي. په راتلونکي کال کې بیسډ اون کنټریبیوشن سیستم موږ 4 فابریکې دلته په پلان کې دي چې البته هغه به په لوړه سطح باندې فابریکې جوړېږي په عصري شکل باندې به دلته جوړېږي. تجاران به راځي خپل درخواستونه به راوړي او 25% ونډه به دوی وړي تجاران به وړي 15% ونډه به زموږ د دولت د افغانستان د دولت لخوا نه ورکول کېږي. د چارواکو په خبره د مهال د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د شیدو غواګانو 43 ثبت شوي فارمونه شتون لري. د ورځې له مخې ترې 28,000 لیتره شیدې ترلاسه کېږي. د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکو په خبره اړوند فارمونه د دوی د تخنیکي همکاریو څخه هم وخت نه وخت برخمن کېږي. د فارم لرونکو په خبره که چیرې په اړونده برخه کې عصري فابریکې رامنځته شي د عوایدو د زیاتوالي ترڅنګ به د اړوندو محصولاتو د ضایعاتو مخه هم نیول شوې وي او په ورته وخت کې به د وارداتو ګراف ښکته والی ومومي. سیف الله ظاهر انعکاس راډیو تلویزیون خوست.